دوستانو اکثره ځوانان راته زنګونه وهي چې تجربه نه لرم څه وکم په خپل سی وي کې څه شی ولیکم دروغ ولیکم د خپل سی وي څنګه جوړ کم په دغه برخه کې زه تاسو ته څو مهم وړاندیزونه لرم. لومړی که چیرې تجربه نه لرئ نو تاسو په خپل اکاډمیک یا ایجوکیشن بیکګراوند ډیر فوکس وکړئ. کله چې کانټیکټ انفارمیشن لیکئ د هغه نه وروسته اوبجکټیو لیکئ د هغه نه وروسته د تجربې څخه مخکې تاسو باید ایجوکیشنل بیکګراوند واچوئ او دلته تاسو باید په هغو مواردو او مهارتونو فوکس وکړئ چې د موقف پورې مربوط وي. مثلا په پوهنتون کې چې تاسو کوم مضامین لوستی وي یوازې هغه مضامین وباسئ هلته ولیکئ په خپل سی وي کې هایلایټ کړئ چې د موقف پورې مربوط وي تر څو آنلاین ټراکینګ سیستم ستاسو سی وي پورته کړي. دوهم که چیرې تاسو تجربه نه لرئ نو په خپل مهارتونو باندې ډیر تاکید وکړئ. مثلا که چیرې تاسو د یو کمیونیکیشن موقف دپاره اپلای کوئ نو تاسو په خپل مهارتونو کې ولیکئ چې زه یو پبلیک سپیکر یم، ښه کمیونیکیټر یم، ښه رایټر یم، ښه کانټنټ ډیولپر یم، ښه لیکنې کولی سم، نثر لیکلی سم. دا هغه موارد چې ستاسو سکلز یا مهارتونو پورې اړوند دي تاسو په دغه برخه کې ډیر فوکس وکړئ. دریم تاسو د ځانګړو او اړوندو کنفرانسونو ټریننګونو او ورکشاپونو یادونه وکړئ چې تاسو په هغه برخو کې اخیستي دي. څلورم تاسو په خپل سی وي کې د دندې پورې مربوط الفاظ کلمات او پروفیشنل لغتونه یا میجیک ورډ وکاروئ تر څو آنلاین ټراکینګ سیستم ستاسو سی وي پورته کړي. ګوره دا ډیر قوي مهارت دی، دا ښه ټریک دی، اکثره خلک یې کاروي. څوک چې تجربه ونه لري دوی د موقف سره داسې ډیپلوماسي کوي چې داسې الفاظ او کلمات په خپل سی وي کې ځای په ځای کوي تر څو آنلاین ټراکینګ سیستم د دوی رزومي یا سی وي پورته کړي او شارټلیست کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې موقف پورې مربوط او اړوند قوي او ډیر منظم کلمات او الفاظ ولیکئ. پنځم تاسو په خپل سی وي کې باید دا په ډاګه کړئ چې تاسو کویک لرنر هستئ، زر د انوایرمنټ سره ځان برابروئ. دا ډیره مهمه ده. پنځم بیا وایم تاسو ته چې تاسو باید په خپل سی وي کې ځان کویک لرنر ثابت کړئ او وښایئ چې زه کولی سم ډیر زر د انوایرمنټ سره ځان اډاپټ کړم. شپږم که چیرې تاسو د پوهنتون په جریان کې یا د ژوند په اوږدو کې خیریه کارونه کړي وي، ولنټیر کارونه مو کړي وي، واړه واړه موقفونه هم ترسره کړي وي، انټرنشپ هم کړی وي، دا ټول په منظم شکل منظم کړئ، په خپل سی وي کې واچوئ. کله چې ستاسو ایجوکیشنل بیکګراوند قوي ووسي او تجربه مو که کمه ووسي بیا آنلاین اپلیکیشن ټراکینګ سیستم ستاسو سی وي پورته کوي. دوستان دا هغه ټریکونه وو چې ما په ژوند کې تجربه کړې تاسو سره مې شریک کړه. دا آنلاین نه پیدا کېږي. بیا تاسو ته وایم کله چې رزومي جوړوئ او تجربه مو کمه وي د مهم موارد په نظر کې ونیسئ. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو سی وي شارټلیست کېږي. او که غواړئ چې دا کار موږ تاسو ته وکړو نو موږ سره په تماس کې سئ. کارپو makes you ready to work. کارپو تاسو کار ته چمتو کوي.